کریله بېساري خوند ځانګړې ګټې. کریله یو څه تریخوالی لري. د تریخوالي د موجودیت له امله د کریلې پخول د نورو سبزیجاتو څخه یو څه توپیر لري. د کریلې تریخوالی د ختمولو لپاره کولی شئ کریله په غوړیو کې سره کړئ تر څو تریخوالی ختم شي. د تریخوالي سره هم دننه بې شمېره ځانګړنې لري او ترڅنګ مو له څو ډوله ناروغیو څخه هم ساتي. کریله لاندې ناروغۍ په منځه وړلو کې مرسته کوي. ګرانه کتونکیه، په ویډیویي ډول ستاسو د پوښتنو مطابق ځوابونو ترلاسه کولو لپاره مهرباني وکړئ د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب نشان ووهئ، بیا په بیل بټن باندې کلیک وکړئ، بیا په آل باندې کلیک وکړئ ترڅو ستاسو د پوښتنو مطابق ویډیو تر ټولو تر مخه تاسو ته در ورسیږي. معدې ناروغۍ لپاره که چیرې د معدې مختلفه ناروغۍ لرئ نو کولی شئ تاسو د کریلې په واسطه دا ناروغۍ له منځه یوسئ. که چیرې د خېټې چینجی لرئ نو د دې چینجي د منځه وړلو لپاره کریله زیاته استعمال کړئ. د چینجي په ختمولو کې ډېره ګټوره ثابته شوې ده. او یا معده مو زیاته ستونزه ولري، ډېره خرابه وي، په دې وخت کې تاسو کولی شئ له کریلې څخه اوبه وباسئ چې دا اوبه هر سهار په نهاره اوبه څښئ نو د دې ناروغۍ د معدې د خرابوالي په ښه کولو کې مرسته کوي. د مالګې کمښت دا چې ګرمۍ په موسم کې انسانان زیات خولې کېږي چې د خولې کېدلو سره مالګه هم بایلي. د دې تشا د ډکولو لپاره کریله استعمال کړئ. د کولرا ناروغۍ په منځه وړلو کې هم مرسته کوي. د کولرا په لومړیو مرحلو کې کریلې پاڼې 2 کشوغې د پیاز جوش او 1 کشوغه د لیمو جوس میکس کړئ او بیا دا وڅښئ. د کولرا په منځه وړلو کې مرسته کوي. د ځیګر د ناروغۍ لپاره کریلې اوبه د ځیګر په ټولو ناروغیو کې ګټورې دي. یرقان لپاره کریله ډېره ګټوره ده. د ځیګر خرابۍ له امله که ساري ناروغۍ وي 80 ګرامه تازه کیلې جوش 10 ګرامه شات یا ګبینو سره مخلوط کړئ او هره ورځ یې څښئ. انشاءالله د ځیګر ناروغۍ به مو ختمه شي. د وزن د لاسه ورکولو لپاره د وزن ډېرېدل د روغتیا لپاره یوه خطرناکه بڼه ده. د وزن د لاسه ورکولو لپاره کریله وچه کړئ او پوډر ترې جوړ کړئ. هره ورځ د کریله 2 ګرامه پوډر خوړل د چاقۍ ناروغۍ د منځه وړلو لپاره مرسته کوي. د پښتورګو او تریخې ډبرې د منځه وړلو لپاره کریله د پښتورګو او تریخې ډبرې ذرې کوي، بهر یې راوباسي. د ډبرو د منځه وړلو لپاره هر سهار او ماښام 10 ګرامه د کریلې جوش وڅښئ. سربیره پر دې په 2 تیله شیدو کې د زیتون تیل مخلوط کړئ او ویده کېدو پر وخت یې څښل خورا ګټور دي. بواسیر د مخنیوي لپاره د بواسیرو ناروغانو لپاره 3 کشوغې د تازه کریلې پاڼې جوش په 1 ګیلاس سړو اوبو کې مخلوط کړئ او هره ورځ د 1 میاشتې لپاره د سهار په وخت کې وڅښئ.